السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. محترمینو، دغه دنیا ته موږ د دې دپاره راغلي یو چې د آخرت دپاره سرمایه برابره کړو، که نارینه وي که ښځینه وي. او د آخرت سرمایه عجب اسانه پر کېږي، خو کله سړی لږ همت وکړي، لږ فکر وکړي. د جابر بن عبدالله رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم فرمایلی دي: من قرأ قل هو الله احد، رسول الله وسلم بارک وایي که هره ورځ یو چا 50 واره قل هو الله احد شریف دغه صورت وایي، قل الله شریف 50 واره ډېره اسانه ویل کېږي. که تاسو یې تجربه کوئ 7 منټه 10 منټه هم د سړي څخه نه غواړي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم وایي په ورځ د قیامت چې انسانان د الله حضور ته راپورته کړول سي، دا هغه ورځ د چې لڅ به انسانان راپورته کېږي. د نارینه به ښځو ته نه یې پام، د ښځو به نارینهو ته نه یې پام چې دا اوس لڅ دي که پټ دي، هر یو به بدي اخیستی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه ورځ باندې به ناره وکړول سي چې پورته سه ای هغه څوک چې په دنیا کې دې د الله مدح ویل او جنت ته بې حسابه ننوځه. ځکه قل والله احد کې ټول د الله جل جلاله د وحدانیت او د الله جل جلاله پاکي ده. قل والله شریف کې ټول د الله جل جلاله مدح او صفت ده. نو محترمینو، کوشش وکړئ چې د ورځې 50 واره قل والله شریفه د ځان دپاره عادت او معمول جوړ کړئ. د جنت خریداران به سئ. په دنیا کې خو د ښه ځایو د خرید کوشش هر څوک کوي، خو تر جنت ښه ځای نسته او نه مثل سته، نه سړی فکر کولی سي. نو هر ورور او هره خور چې د ورځې 50 واره قل الله شریفه وایي، دغه څوک به په ورځ د قیامت بې حسابه جنت ته ننوځي. او دی چې له قبره راپورته کېږي، ملایکې به ورته وایي ځه د الله صفت کوونکې، د الله صفت دې په دنیا کې ډېر کړی دی، جنت ته ننوځه، جنت ته ننوځه. نو الله دې زموږ ژبې په قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد باندې مشغوله وګرځوي. المعجم الصغير لتبراني جلد 2 صفحة 110 باب الياء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته.